سبا له خیره بل چاته ودېږي، زه باور لرم چې خدای به دې زما کړي. د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو، نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې شهاب ارمان شتون لري. ارمان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامونه تاسو ته اکمل صاحب او ستاسو د یوټیوب چینل ټول لیدونکو ته. په دې له ټول روغ جوړ اوسئ. ډېره مننه کوم چې راغلی زموږ څنګ ته او موږ خپل په دې ښکلې خپرونه کې دعوت کړو. تاسو نړۍ مننه. ارمان صاحب په پیل کې شعر اورو، هغه نه وروسته به بیا بنډار وکړو. اکمل صاحب غزل دی وایي زه یم سپېره که ستا ارمان ځي او راځي. زه یم سپېره که ستا ارمان ځي او راځي، خولې ته مې د ګوتو نه نوکان ځي او راځي. مننه وایي ور مې د انګړ شاهد زما په تنهایي، ور مې د انګړ شاهد زما په تنهایي، ما پسې کوټې ته مې خپل ځان ځي او راځي. او ژوند مې ستا په ټک کړلو له تورو خاورو جار، ژوند مې ستا په ټک کړلو له تورو خاورو جار، اوس دې راته قبر ته ماران ځي او راځي. ډېره مننه. بنده که دې خولې نه کړه کیسه زموږ د عشق، بنده که دې خولې نه کړه قصه زموږ د عشق، اور ته خامخا به شیطانان ځي او راځي. مننه وایي زړه مې یو کافر ته نیولی دی په لاس، زړه مې یو کافر ته نیولی دی په لاس، زړه مې یو کافر ته نیولی دی په لاس، سترګو ته ارمانه مې ایمان ځي او راځي. ډېره مننه. مننه ارمان صاحب، کور دې ودان. ارمان صاحب د شعر تر څنګ نثر برخه کې کار کوئ او که نه؟ نه اکمل صاحب، ما یوازې په غزل کې او په نظم کې مې کار کړی، خو نظمونه مې ډېر زیات لیکلي، خو راسره شتون نه لري. په یو کتابچه کې مې لیکلي، متاسفانه نادرکه شوې ده، خو په دې هڅه کوم چې پیدا یې کړم. ما ډېر زیات شاعري د څو کلونو هغې کړې ده، نو واقعیت زه پسې خفه یم چې زه باید دا پیدا کړم، خپله شاعري باید ما نه ورکه نه شي. او نه نثر کې مې کار نه دی کړی، او څه به تاسو وایم چې ما کړی نثر کې کار خو نه مې دی کړی. البته یا به شاید موږ کې دې استعداد نه چې نثر کې کار وکړو. یوازې په غزل کې مې ډېر کار کړی دی، او هغه فوکس مو چې دی په غزل باندې. ډېر ښه. ارمان صاحب ډېری ملګرو پوښتنه کړې وه چې ارمان صاحب کتاب چاپ شوی او که نه؟ که چیرې کتاب مو چاپ شوی په کوم نوم ده او که نه دی چاپ شوی، علت یې څه دی؟ اکمل صاحب کتاب په اړه د ښه پوښتنه وکړه. کتاب البته زما خپل نظر دا دی چې کتاب ته ډېر وخت پاتې دی زموږ، بیا داسې نه شي خدای مګر چې کتاب چاپ کړو، آینده کې په خپل کړي شاعري پښیمان اوسو. او زه ډېری شاعران وینم هغوی چې کتابونه چاپ کړي دي، نو هغوی بیا وروسته پښیمانېږي. نو موږ شاعري هڅه کوو چې شاعري وکړو، لا پکې مخکې ته لاړ شو، شاعري ته دوام ورکړو، البته په ادبیاتو کې پاتې شو، مطالعه وکړو. بیا هغې نه وروسته انشاءالله هدف مو دا دی چې موږ داسې شاعران دي، ښه شاعران لرو موږ، هغې شاعرانو ملګرو نه ټول شاعري را جمع کړو، یو غورچاڼ غوندې یو کتاب چاپ کړو، تر څو نور ملګرو شاعري هم پکې شي، زموږ هم شي. اصلي هدف مې دغه دی، او نه غواړم ځان ته خپله شعري ټولګه چاپ کړم. ټول ملګرو شعرونه باید پکې ګډ اوسي، غورچاڼ اوسي، دغه هم هدف دی. ارمان صاحب زه د 3 شاعرانو نومونه اخلم، البته تاسو د یو انتخاب حق لرئ: انوارالحق یرغل، نصیر احمد شهاب، قیس هاشمي. والا دا 3 واړه د شهاب صاحب سره خو په فیسبوک کې ملګرتیا لرم، او داسې حقیقي ژوند کې مې نه لیدلی، خو یرغل صاحب او هاشمي صاحب چې دی، واقعیت دا دی چې زه دې کې انتخاب ځکه نه شم کولی چې دا دواړه 3 واړه ښه شاعري کوي. شهاب صاحب هم ښه شاعري کوي، ډېره ښه شاعري کوي، او هاشمي صاحب هم ښه کوي. هر یو خپل سبک لري، جدا سبک لري. د یرغل صاحب سبک دی عاشقانه سبک دی، او د وطنۍ مینې هغه پکې دی، او د هاشمي صاحب هم همدا رقم دی. نو دا انتخاب ماته سخت دی، کاش کې تاسو نومونه اخیستی. خو اصلي خبره دا ده چې موږ کله شاعري ته زه راغلم، ما رښتیا خبرې هغه الهام یو شاعر اخلي د یو شاعر نه. یرغل صاحب ډېر پخوانه شعر لیکو، موږ مشاعره وکتو، نو موږ د یرغل صاحب شاعري دې ته وهڅولو چې شعر ته راشو، د شعر ډګر ته راشو. یعنې دا غزني شاعران حقایق نه وایي، پټۍ یا وایي چې زه استاد نه لرم یا څه موضوع ده. خو د یرغل صاحب شاعري زه په دې یقیني یم چې ډېرو شاعرانو به الګو اوسي یرغل صاحب، هغې خپل وخت کې او دا اوس هم ښه شاعري کوي. یعنې ستاسو د خوښې شاعر چې د یرغل صاحب ده. زه یو بیت وایم، ته راته وایې. زه له دې مخکې یو خبره کوم، ډېر بښنه غواړم. هاشمي صاحب خو زموږ یار دی او زموږ ډېر ښه ملګری دی، او زه د هاشمي صاحب هغه په شعر بیخي مین یم. همداسې ټول ډېر ټول څه چې دي خلک ټولې شاعري خوښوي. د هاشمي صاحب ښه شاعر دی، خو هغه بیا خلک وایي چې دا نه ملګرتیا پالي هاشمي صاحب سره. خو ما حقایق ویل چې موږ شاعري هغه وخت چې یرغل صاحب شاعري کوله، رښتیا خبرې د یرغل صاحب له شعره موږ هغسې. ښه، زه یو بیت وایم، ته راته شاعر وښایه.
په لور دا تمام کلی خبر دی چې ما غواړي خو پلار دلی وایي چې لوفر دی دا سړی. مخکې ما وویل چې یرغل صاحب دا شاعري رنګ چې دی ښکاري دا د یرغل صاحب بیت دی، نورالحق یرغل صاحب بیت د هغې دی. بالکل یرغل صاحب به دا د موږ خپرونه ګوري، یرغل صاحب ته یې وپېژندلې، ستا اشعار یې ډېر مطالعه کړي دي، یرغل صاحب به یې مو ګوري. د قیس هاشمي یادونه یې وکړه، په راتلونکو خپرونو کې به قیس هاشمي هم له موږ سره میلمه وي. ارمان صاحب بیا به وایي چې ډېر دې وغږولم، څه کلامونه ورو. وایي خال دی چې په زنې اور اخیستی ماته څه، واه واه، خال دی چې په زنې اور اخیستی ماته څه، ما په تېروتنې اور اخیستی ماته څه، خال دی چې په زنې اور اخیستی ماته څه، ما په تېروتنې اور اخیستی ماته څه، ځکه انتظار کوم زه به یې کوم سات کې چې ستنې اور اخیستی ماته څه، ځکه انتظار کوم زه به یې کوم سات کې چې ستنې اور اخیستی ماته څه، غم د پټولو شی دی زه یې کړم رسوا، غم د پټولو شی دی زه یې کړم رسوا، غر له خپل لمنې اور اخیستی ماته څه، او اقدم پرې قدمونه سر مې پورته پورته ځي، اقدم پرې قدمونه سر مې پورته پورته ځي، ځمکې له دننې اور اخیستی ماته څه، او نه د لاپو شوې شپېلۍ د اسرافیل، نه د لاپو شوې شپېلۍ د اسرافیل، ښار چې بې پوښتنې اور اخیستی ماته څه. باندې یو بیت مې دا کړی و، دا مهمه دا بیت مې البته ذهن ته راغی، وایي خدای په ما کې فن د پاڼوګر ځای په ځای کړی دی، خدای په ما کې فن د پاڼوګر ځای په ځای کړی دی، غږ چې مې په یار پسې کوم له سوري مار وځي. ډېر عالي. ارمان صاحب یو بل کلام هم اورو، اورېدونکي به وایي چې ارمان صاحب دې ډېر وغږوو، شعرونو وخت دې ورنه کړه. کلام به ووایم، وایي ستا په رقم تله روانوي خو په بل رنګ، څنګه ستا په رقم تله روانوي خو په بل رنګ، ستنې د سات مړه روانوي خو په بل رنګ، ستا په رقم تله روانوي خو په بل رنګ، ستنې د سات مړه روانوي خو په بل رنګ، او ما مې لاس تر سترګو یوړو تا دې تر تندي، ما مې لاس تر سترګو یوړو تا دې تر تندي، دواړو نه اوبه روانوي خو په بل رنګ. ما مې لاس تر سترګو یوړو تا دې په تندي، دواړو نه اوبه روانوي خو په بل رنګ، او ولوېدو ولاړ ډکی پیاله کې مې د چای، ولوېدو ولاړ ډکی پیاله کې مې د چای، لاړه مې د خوله روانوي خو په بل رنګ، ولوېدو ولاړ ډکی پیاله کې مې د چای، لاړه مې له خوله روانوي خو په بل رنګ، او ما سره یاران مې و په کټ د جنازې، تا ته په واده روانوي خو په بل رنګ. ډېره مننه. ما سره یاران مې و په کټ د جنازې، تا ته په واده روانوي خو په بل رنګ، او وشولو اواز واپسې ما پسې د ځان، وشولو اواز واپسې ما پسې د ځان، سترګې مې له وره روانوي خو په بل رنګ. ډېره مننه. مننه ارمان صاحب، کور دې ودان. دغه یو بیت تا ته به ډالۍ وي چې که ګناه د زه د خپل رب ګناهګار یم، که ګناه د زه د خپل رب ګناهګار یم، ته قبله وې ما مې مخ در څخه تو کړ. ارمان صاحب زړه مې غواړي چې همداسې نور شعرونه د تا واورم، خو کمرامین صاحب اشاره کوي چې وخت دې پوره شوی دی. نړۍ مننه، کور دې ودان چې خپل قیمتي وخت دې موږ ته راکړ. ډېره مننه کوم اکمل صاحب، تاسو هم مننه چې موږ ته خپلې خپرونه کې وخت راکړو. کوم پیغام؟ واقعیت خوښ شوم تاسو سره وم، او پیغام مو دا دی چې دا یو پیغام لرم د ځوانانو ته چې تعلیم وکړي، درس ووایي، ځکه دا پیغام بیخي کلیشې شوی دی، هر څوک هم دا یو پیغام ورکوي که نه، خو دا پیغام ډېر مؤثر پیغام دی چې ټول ځوانان باید درس ووایي، تعلیم وکړي، دا وطن د ځوانانو په مټ جوړېدلی شي. نو دغه پیغام د نشه یي توکو نه لاس واخلي، او بس همدومره. تاسو ته مننه. ملګرو، دا و د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه. تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما دروند همکار الخام یوسفزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکی رب مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوښ، خوشحاله او کامیابه اوسئ. هاشمي صاحب ته